منظم طلاق دی د سترګو پیم رانه پیما واغېستې او ته یې چې کړي نه وي هلکه خالده دې خوا راشه ته ته ما ته ده ووایې که نه خو دونه لوی سړی چې دونه لوی توپ وي تا ډوله سلام په ما وانه چو خیال مې نه وکړه ټیم شي د مرچکلو امه توبه خدای توبه دا خو خلک چې تا له خدای پاک مال خال نه یې درکړي یو ویګون یې درکړي ګینې د خلکو لپاره خبرې ورکوي ډوله دا خبره نشته په ایمان ګوره خلک زمونږ ګوره مشر دا خبره نشته وایي زمونږ مشر مشر کومه ښه تا نه اوس هم کشر یم څه چلو شو ویښته خوځونو ته به د وړوم پینېږي او په کبډي راځې څه نه ځان خو نه خرابوم ته به رسول ما له دغه بله مې کوېدنده که خیر او رښتې څنګه چل دی وګو نو بس کار روان دی که نه او به شي د خیره او کېږي به څنګه ګوره کوڅه خوا دې په ضرورت دی ما خوا دې خو کول سوال جواب مې ورته وکړو په بدماشانو مخکې سره ضرورت مې د لو یارول چې نه مړه غږ به هم نه کوي ګوره کوڅه ضرورت دی ګوره په 24 غنټو کې 23 غنټې مکمل نه د خدمت نه خدای ساته خو ما یې کوس ته سره 2000 روپۍ په کار مې دي در به کم مړه ډېر ضروري په کار مې در به کم 2000 به در کم دا څه خبره ده مړه دا زمونږ ستا خو لکه رشته دار به هېڅ خبره نه ده پیسې ډېرې ها پیسې ډېرې مسلمان زر به بیا راکړې به دا مې ښي دا ونیسه چې څه ضرورت دی ګوره اوس خوا روان شوي ما ته پته ته مونږ راځي خور به ترین کړی خو زه انډ او نه ملګري مې سوال جواب کړی د وضو او 400 کم له کار دی هغه سره زه موبایل دی 400 کې هلکه مه ګرځه ګورې دا ټیک ټاکران نیسي ته خو په ټیک ټاک مې ټاک دغه ورکې خو ګورې ګیر به دي نه سم شي ویل او ګور چې واده دي د خیر سره ان شاء الله ما ته هفته مخکې سوال جواب وکړه تاسو په دې کې جندم لکه دا پاڼه مالا منم دې کنه خپل ګور ساوته هغه بل خو نه دی او د پوکانو ډانګ کم یو په مولا سره ابل مخې لراله په ما په دغه باندې خپرې مړه نه لکه زه خو ستاسو په کار دی زه د خور مړه څونه خیال ساتم ګینه 2 ورځې به مرانه تېره نه کړي دغه ګنجې مرداره چاکوله بله دا خبره کو واده دی کوو دیګونه دی پخول کو درې دی پخول صحیح ده او کو هغه ته وینې بیا به ګوره سالور پخې هغه ګوره زیو دی مارې بس زیو دا بس خله ته معلوم دی سالور نه او دغه کنه او د دیګونه پخې تصبر دي چل خور دي او به خو کار سم دی مړه وکا ته کې وکړه نو بکې نه دا دخیته ته غټه شي وړم به ته ځان له لوټ کې راډکی دا بدا کار مګنه خو دا مړه خره ته ته کې شو کوی در به ګوري چې مرولاوي کو ته بیا هم دغه سپک نه وای مونږ ته رشتہ دار هم ددارې حالت هغه خپل ما سره راځي کنه خو کې پټي زمو کوړه هغه ته زړه چې پتون کوم مته ما خدا سره صفت مولا و دی او کنه او نور او ته وایا ورجی ورته پیراوړ وې کاته کې پیسې نور هغه ته پکانه کو پستن دی و بچو ټوس پیناري نور څه خوشاله نه زه زما کار دا وجه درکنه پیسې ګوریات ساته خبره نه ده مړه دا څه خبره ده غټي خبره کاوه خاص ورته کنه خور خاله نه مرګري خاله یاره مالا دا مکه زماره زور څه مې تاسو ته خیری دام ډیر شي مونږ له څه جوړو کې بټی کې السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام اسماعیل سنگ کینه څنګه درا په خوکړه دا غرور مې ځان شرمولې او په تیرو مرمان لیواده کوي نو بس سپلار مې لیونه دی نو کومه ولا مرچکی وریم زلیله کان داغه مثال خو چیرې د ګنجېری باخت وخت ډیر دی اوس بیا به ګوره دا شرم تاسو ته بیا ناشتي او درته بوي شاده وړراله وړه دار کرني شاه کرني شتا زه خو هم چولې ورکی کې شل ظلمې وته ویل ملک صاحب خو بس زمونږ غپلار دی په ایمان دنته دی اشتلو دی اوس یو 2 روپۍ کمی دي نور ارڅ الله پاو کړو خو بس 2 روپۍ دنیا ته وینا کړې د وی غوي په کاله نو 2 روپۍ غوي شي والي نو تاسو کار وکړه اور په دې شونډې پاکې د سپور خپل دي ولې نه دې مخکې چې ما تعالی درکړې تا مالک کومه غوړې چوست ما نورې غواړي در به کو دا د نظر کو کې دی شي کدا خطر ټیک نو به په پنجاب کې خرڅو تعالی به یو پټه بل دی پاسه ته خدای سړي لکه یو خبره پاتې خبرې کینا روښه مړه زه خو یې دا نسل لري د مرچکی دا خو نور او زیات نه کی اپا خپل شرم نه چرته نه پیدا شي او دا کوم بے غیرت چې د لور ورکی دا یو پنجابیان دي بس تاسو سي کورې روان شمه وی کنه چې پښتانو کو مشکل نه ورکی دا څه کار دی درست راشه کنه نو ذات ورکه خو نشم در کولې دا سي او یا 3000 روپے بدل راځه باندې را خوشامندي مکو کنه درې پیګر ملک صاحب چې بخار کې یو رنګ کوا پتا بزو بخار کمینه هغه لرګي مې ګورې هم دی اول راتر چاوي وی چې موږ راته شاک نشته هم دې تنور کې واچو تنور کې نه کیږي لمې کې کنه دې خلکو تم ویلي خاصه صحیح رضا دا څه کارو کا ته روستو راشه در بکم درځه
داسې یاره څلور پنځه بجې راشه دا بیا ګوره ستا هغه نوکران څوک نه پرېږدي هغوی ته ووایه دا به راځي لږه خوله سمه ښځه وه او یو مطلب دا دی چې هر ځای کې دا سوال ما کوم مخه ډېر بدې ښکارې چې تنې ترې وګورم نو هندو د باندې مسلمانېږي په خندا ټیک را خندا سو ځه 4-5 بجې بیا راشه ښه چې ګورم دا کمینه به دلته راختې ته به یې وایې چې پرې نونه ډاکه کړي نو داسې څوک نشته چې دلې خرچه ورکړي یاره خو مامل بیا به تو لونه رګ صافا کا او بل دا په ساجد چې دې کنه زاله د کاسمیټیک دکان خلاف شلګ مې که به تیرو صحیح ده بس کیسې ستا ډېرې ته اوس غارې کارونه کوم د کور دا را ختمو شابه زر کوا او خور لګه مال بیا چیم په خګ سیدا صحیح ده خدایا پاکه لګ موبایل استعمال کما وی دا د عثمان رینګ کو او ما کنه عثمان ستدي وکړ خان سره ملو شوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورولا ټیک ټاک خزوس ما بیا راځه که پیسې د کې سیدا وې پیسې درنه کې د خدای کورونان کی سیدا زلا زبسو وای کنه سي ساده ورولا خیر دی شکر ما د مرچکی وعده دی کنه او نو بس وعده ولا کو نو بس عثمان ته پیسو پس چې خبره خلاص شي او اوریدلې مې دی وې دا مطلب دا ته زی راځي دا جرګه مره کوله کې دا زه ورور دی لا ژوندې دې مړ کوله ورور یو خبره ته کوم تعالی لامور نه دراوړي دې نه پاسو خودو بشلاختي ولګي بس دې خیمه دا ته وې چې سې حساب مو کو ادم د سامان نیټه مالک او دې کته کنه ته تا چې څنګه وګړه ته ورته زماده د دین په دنیا خور ده دسته به ورته وي او خدا خو مرچکی بوډا دې سو کول چرته لور ورکي مرچکی خو مضبوط سړی دی نو څه چلے مو کو نیټه سامان سې حساب دی ماري استم نشه بس یو جوړه په لاغه والی او بس یو جوړه په مرچکی لوالو بس لا شو بس خبره ختمه هغه نو چرته کې دسي ته یې چې سلمان خان د زیو عاده خو نه دی هغه ته روټه درک نه لګي نو ما ته وی چې دی ګونه په خو ما سبب ویناګانې کې په چا مالت کې خدمت له راځي اب تم کې دا حسابو او نو خدمت له راځي ته شو بابا ورکه نو خو نشته دی راځي لګي استاد خپل ټیم به چې به تبرېږي ما ته ویل دي خدرون واده کوي او د دې کارو کوي په ما دي یقین نشته سترګې دوش لیدي مشر خو سره دا خبره کې زم دی ورور متم د غرور سره دا خبره کې د دې نه رااله مستا د غل رااله مې ته بوجي د مکاپړې د لواله ما زمونږ دونه خو قسمت چرته چې کپڑے را علاوه اله نو خو بوزم دی کنه قسمت دی کې سریا بسم الله او کنه خالص یې کنه بس در سره زم او بل بل خو دې نو کو هغه چې بس ته بدوا هغه به تاسو سره شلار شي تاسو زما هیڅ زما لاوه کوم ای راشه کنه خبره کوم راشه نور من علی او بل ورکو بادامي سرتی رامات شاه هغه چې په کومه نه نوځي بیا نه روزي سمودي کې جوړ شو او بل شي شو او مړه تور جوړه ټول ډیره بدرنګ خري یو د نسواري کلري او بل تور نو بس رنگ هغه کې فرق نشته نو بستا سور رنگ د سوي کپڑے د چو وګوره اندار ما ته سوي شکر والي السلام علیکم میخي کوله واده اندار دې شو بلا څه وایم زه ته خبره ما بل کوټه کې پرته زره د خوب را پاسول انده هغه چې په باتروم نه نوځي نو بیا په 2 غنټو کې روزي چپشه د واده لري ثوري د چړې زمونږ تر خیال نو یار ولې نه دا بل د ملاو نشم بل نو وست ته وایم صبر کوم واده ته خلای یو وختله ته چرته تلویزیون مې راغلی ستړي مشي ورسره وکا دا ضرور دی نه دا مې پلان دی ما یې کرور دی سلام خو سره وکا کنه وای ما ویلم ته زی بازار ته کنه د مرچکی واده له جامع خلوص الله رو را پس راغلو وی کزي کنه لړ په شو کنه د خدای مسلمان یو خبره شرمول مکه و در به کوم کنده خره چې ډیر تاوان دی لا واده کې د خور له کپړې لو بلر کریم ری به کو چړه چاته پیسې دی په ورده مته کې نه چې مې وسکه زه ادم به ته ګورې صحیح ګورې چې ګورې زه د دکان ته ورځم درسه چې به راشه چې پری پیسو څه خبره پیسو دا خبره ده چې څه ضرورت دي تابعدار چې ماله ګورې پستې نیت لګیا دی وای خزمنډو اپیر وا چې ولا په خو کینا پاشان خونه یو خاصه راو بیا دا ورونه سب دا ای دا خو زموږ له بدله پیسې نه درکې چې وایي زه کوم هغه خو څنګه مخ تو ده کنه چې زلم تور دی ورته بسکوټ مې راوړه خو بسات مې دا ګورې پاتې را نشي ګورې چې څه لګي ما ته وایا تابعدار ها خوشاله اوسه او دې دا کار خو د دې رونه د بنیت دی ګورې کې کوم خپل باغو پړ باندې کاګه دی ګورې پاک زړه د ازماري په شان را کړی او خو شکر د خور می خو دست خو خزاده سم خو خور می دا دونه خر زمان ټول خبرې مني مې دې کار وکړه زما خورې څنګه مې دا خور دې مې تم خورې دې په سلاله من کپڑے مپړې دلاله من چې بازار ته موزه مو کپڑے دلواله من نو لړ به شو بلال بشو بس ما ویلې ما پکم ورزو نو
د مرچکي باندې خو ټوله یو هفته پاتې شو سبا به لاړ شو ګرده خیر ده ان شاء الله سبا به لاړ شو ما خو نن ځو خو داسې نه پټ شي رانه ګورې په داسې یقین نه دی زه به خبر واده به وکړم زه به پټېږم تا پاتې راولم د دې مخکې مې درته وي ها که نه ښه سید زه بس خوښه مې ده ما بسکوټ به چیس زه چې خو پې نه وه زه مونږ چې مې چې نس کومه خو دې کار وکړه سبا 9 بجې چې راځم انشاءالله تیار یې صحیح ده آفس تیار لاړم ها او خو مرچکي ماما څه ویله که نه وایي د هغه څه کار وی ګرینګ ورته وشو بس څه کار وي ها یو خو دې خبر چاپټونه علي چېرته دی عثماني وی درځم او درځم خان مله پیسې مرنه کې ماته اوس رینګ کړی وو अब बार मरगरो सर ګرځي بس نو هغه زه خو په دې ستر له زور وکړه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب څنګه یې؟ خیر خیریت دی وای کنه اسمان ډیر موږ بس راکاره بس والله چې تا نه خپې ما ګورې په ایمان هېڅ بګار دی په موږ باندې روانه شو ښه نو بس عثمانه ته هسې بې مطلبه نه راځې نه مړه دا څه خبره کې ناظم صاحب هغه رور مې واده دی مرچکي ځان یې په شرمونو شرمولی یو 2 لکه روپۍ مې په کار دي بیا به یې د چې واده څنګه وکړي کالۍ به د ښځې نه خرڅ کړي واپس به یې درکړي دا کار تاسو نه دی ښه کنه عثمانه خیر دی زمانه مخکې څو پیرې یوړې ته بیا په دې اړه هم نه راځي نه هغه خو ما خیر دی بس غول مې خوړی دا ځل یې دله په ایمان نه وړم په ایمان شرمېږو دنیا ته ستونه کړي دي او نه د وریجو غم کړی دی او نه د انګولي غم وله کړی نو چې بس هم نه کېږي نو دونه دروند عادت ته مجد څه دی بس دا زما د ارور دی او د پلار دی که خدای دې دوی دواړه په خل سیلاب له وکړي ورته مې ویل مه کوئ ولا خو بس ناظم صاحب په ایمان ستاسو په دغه مو کو موږ یې ناظم صاحب هم شته دی ګوره عثمانه تا له ما 10 پیرې درکړې مخکې مو او دا د ما 100 پیرې وې چې دا د ما د مشر ورور پیسې دي ما سره ټولې نو ته ګوره بیا ما دې ته ډېر زیات ملامت ناظم صاحب ته بېغمه شه په ایمان کو دا ځل مې در نه کړې ته به څو دې په کار دي یو 2 لکه چې موږ خو 2 لکه پکې چې ستاسو وسي خیر دی پکې راکړه ګوره په الحال خو دونه نشته دا چې یو شپه مخکې ویلي او زه څه چل نه کوم دا 500 روپۍ دي او دا داسې شوې لکه خیرات دا څه بیا واپس یې نشته ځکه چې ته خو بیا هسې هم نه راځې یاره ناظم صاحب په ایمان چړه دا زموږ د علاقې بس د مرچکي واده له به راځي ګورې ښه هغه خو به ولې نه اوس خو به په تمه به د امکرانې ناظم صاحب په ایمان نه نه به خفې